خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو، دا ډېر لوی بزرګ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه هغه بزرګ و چې د مور تربیت کړو زموږ دې مقام ته چې رسول الله رسول او مور رسول. او چې کله دې معشوق پیدا شو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه معشوق، نو مور پلار ته وایي وی سړی دا بچی ما ته پرېږده زه تربیت کوم. کمال په مور کې ما خو تاسو ته مخکې ویلي دي چې پلار غریب په مزدورۍ دی، کله په دوبۍ کې دی، کله په سعودي کې دی، کله دلته ځمکه کې زمیندارۍ له څاروي او د شپې غریب په بخورو پسې ګرځي او په ترېشرو پسې او پلونو پسې ګرځي، او یا دکاندار دی دکان له سهار لاړ شي ماښام کور ته راشي، او یا ډیوټۍ له سهار لاړ شي مازدیګر غریب ستړی ستومانه راشي. پلار نشي کولی د بچو تربیت، مور تربیت کوي. نو مور یې دی پلار ته وایي وی دا بچی ماله راکړه د ده یو تربیت کوم، دا ما د خدای نه ډېر په سوالونو غوښتلي. نو پلار ورته وایي د نه به ګډ وډ شي، وایي بس دې ما ته پرېږده زه پوه شم دا بچی پوه شي. ډېره ښه ده. ګوره مونږ په د بچو تربیت ورې ونه مونږ بچي له یو بوټي چې د 100 روپو په ما بازار کې والي د 100 روپو هغې څونه خیال سره هغې ته اوبه چې چرانه نه شي، هغې ته سره مچې، هغې ته ګوډم کې، هغې ته نورم ورسې، هغې نه شاخ تراشیم کې، ټوله ورځ چې سهار پاسې د هغې نه تاوېږي مازدیګر د هغې نه تاوېږي. ولې؟ ځکه چې په دې ما 100 روپۍ ورکړي دي، دې له ما د 100 روپو ګمله اخېستې ده، او دا به د ما په کور کې یو ډول پیدا کړي. د زوی نه بهترین بوټي بل شته؟ رښتیا ووایه که نه؟ که دا بوټي وچ شي بل به وکړئ، زوی چې وچ شي بل نه شي کولی. زوی نه قیمتي بوټی بل کم دی، او زوی چې کومه میوه کوي بوټي قسم په خدای که هغسې دی وکړي بوټي ته به ته ګورې ډول به وي، د زوی نه ښایسته ډول بل کم دی. لیکن موږ د زوی تربیت ونه که هغه خیال هم د بچي ونه ساته کم چې د یو 100 روپو د بوټي ساتي، هېڅ پروا موږ ونه ساتله. که بچي باندې موږ مونځ ونه کړ، ځان له ځان سره جومات ته به ونه ماشومان بوځئ جومات ته ځان سره. حضور پاک فرمایي جنبوا مساجدکم صبیانکم، ډېره جوماتونه د ماشومانو نه ساتئ. نو هغې دا معنا چې هغه ماشوم چې نه پوهېږي جومات کې متیازې به کوي، شور به کوي، منځګزار به د مانځه نه وباسي، شته پکې حدیث. لیکن هغه ماشوم چې ممیز وي پوهېږي، نو صحابو به ځان سره ماشومان راوستل جومات ته، میندو به ځان سره راوستل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز وکړ د الله رسوله ښځې موده شو او ماشومان موده شو، د ماسخوتن لمونځ رسول الله مبارک ټیټ کړ. نو ماشومان یې جومات ته راوستیم دي او منع یې کړې ده. نو عالمان یې تطبیق دا کوي چې کوم ماشوم شور کوي نه پوهېږي، یا کوم ماشوم داسې وي چې هغه متیازو یری وي، یا مور پلار د مانځه نه خلکو ته شور جوړوي مه راوله. او که داسې ماشوم چې پوهېږي راوله چې بدل بلد شي، یا ته راځې او کور کې څوک کښېنه، هغه به صحابه د سیل معراج ده، نو بیا خیر دی هم راوستی. نو دا پلار ورته وایي دی، دا مور دی په پلار ته وایي دی خاوند ته وایي دا بچی راکړه دې تربیت کوم. دا ډېره ښه ده. نو دې وله لومبۍ به ماشوم ته عقیده کوي، لومبۍ بچي ته ښکلې عقیده وښایه. عقیده بنیاد دی د میان ستن ده، چې عقیده دې ټیکي سیسټم به ټیکي، په عقیده دې خرابه وه نو که د دنیا نیک اعمال کې د خدای په نس هېڅ فایده نه لري. او ته ښکلې عقیده ښایي چې زموږ الله یو دی، الله موجود دی، الله د خپلو صفتونو مالک دی، الله قادر مطلق. زمونږ دا ډوډۍ، زمونږ دا چای، زمونږ عزت، زمونږ دا شکل، زمونږ ژوند، زمونږ مرګ، دا مونږ له هغې رب العالمین راکړي. ګوره څونه ښکلې عقیده ده. بچي دې وله اوس عقیده جوړوي، بچي دا ډوډۍ چې راکوي دا الله راکوي، دا اوبه چې راکوي دا الله راکوي، دا جامې چې راکوي دا الله راکوي. او بیا به ورسره مور خواري کوله، په کوټه کې دننه به ورته روټۍ کېښوده، په کوټه کې دننه به ورته اوبه کېښودې او جامې به ورته کېښودې. دی بچي به وې مورې ډوډۍ وږې شم، وګوره ما نه تا بیا ما نه ډوډۍ وغوښته، ډوډۍ خو زه نه شم درکولی، الله به درکوي. ورچا کوټه کې به یې درته ایښودې، مورې دا څنګه ما ته کوټه کې ږدي؟ بچې الله څوک نشي لیدی، अब په جنت کې وینو که خیر انشاءالله. په دنیا کې زموږ په سترګو کې د هغه د لیدو طاقت نشته. لکه هوا چې مونږ نه رڼا مونږ نه نو دا خو بله پېنو دا چې کوم میانځ کې رڼا دا خو مونږ ته نه ښکاري، یو بل مونږ ته ښکاري. خوشحالي مونږ نه نو شته، غم مونږ نه نو په سترګو او شته. دغه رنګې
دارنګ رب العالمین دا قدرتونه موږ محسوسو موږ نشو لیدلی او جنت کې به ان شاء الله موږ وینو وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره قسم دې دروځي ډېر لوی برکت دی چې کله صاحب د رمضان میاشت تېره شي نو فرشتې جنتونه ډولي کول شروع شي جنتونه خشته کوي او ډولي کوي خشته کوي او ډولي کوي چې د رمضان میاشت تېره شي نو چې د رمضان میاشت رانږدې شي نو جنتونه خشته شي مزېدار نو د الله د عرش د لاندې نه یو خشته هوا راوالوځي جنت کې چې کومې حورې دي په هغې باندې ولګي نو هغوی ډېرې زیاتې خوشحاله شي او د الله نه سوال وکړي یا الله موږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان را نصیب کړي چې الله زموږ په هغوی سترګې یخې شي او د هغوی په موږ سترګې یخې د رمضان داسې برکت د هغه چا لري چې څوک په رمضان کې د رب العالمین عبادت وکړي نو دا ورته وایي چې الله نه ښکاري نو الله چې شی درکوي ګورې پټ پیدله درکوي کوټې ته ننوځه د الله نه غواړه ما نه وچې نه غواړه نو ته به وي ډوډۍ وږې شم نو کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټی ښودی پلستن تولی به یې اوچته کړه المارۍ به یې کړه که روټۍ به یې راواته شته تږې شومه نو منډ کوټې ته به لاړ نو مور به ورته پټې اوبې ښودې وې هغه به یې راواغېستې هغه به یې وستلې جامې خیرنې دي بچي هله بدلې که که نه جامې کوم دي وایي نه خدای نه وغواړه که نه دا به ماشوم دی دی خو ګوره د ماشوم مثال خو د کولال د خټې ده که ته دې منګې جوړې او که ته دې کوزه هغه ته خو چې په غوږ کې څه ورکې نو د هغه اسپنج هغه ځان ته راکوي چې کله لوی شي بیا خو څه نه کېږي نو جامې نو مور به ورته پټې ښودې مورې دا د جامې خو راته الله ښودې او که نه چې خدای څنګه نس نه ښکاري دغه رنګې الله څیزونه دله پټ درکوي د دې بچي ورو ورو عقیده جوړوي او بچې په دې ورو ږدي پوهېږي مور ته پټ ورته شیږدي چې دا ماته مور نه وي دا ماته الله پټ راکړي په دې کې ورو لویې ګوره دې ته ښکلې عقیده د مارونو بچو نه خشته عقیده جوړه کړي که ته د بچو په مخ کې چغې کې پیره بابا را رسېږه دی به موي چې پیر بابا را رسېږي ای د کاکا صاحب را رسېږه دی به موي چې د کاکا صاحب ماته را رسېږي عقیده وله مه جوړه که ته د ماشوم په مخ کې دی او په زیارتونو باندې شمې لګې او ته ماشوم ته وایې چې دا مې د پلانکي زیارت نه د مالګه راوړه دا وخوره نو د پړه کې به دا جوړ کړي دا نظام سیسټم جوړ دا زیارتونه چلې ٹھیک ده د زیارتونو د اولیاء او د نیکانو احترام خپل دی دی لیکن نظام خو د الله په لاس کې شفا ورکوونکی خو رب العالمین دی زیارت خو نه دی دا زیارت لوی سړی دی ولی الله دی چې کله وفات کېده د باندې بیماري راغلې ده که نه ده راغلې نو دا دې ولې نه جوړو چې دا جوړ بغیر د بیمارۍ نه خو مرض راځي خامخا مرض راځي نو مرض بیماري شفا روغ صحت دا د رب العالمین په لاس کې دی خلک دې زیارتونو ته بچي غواړي هلکه بچي د خدای نه غواړي بچي ورکوونکي خو الله دی یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما الله دا زما خو هر چا له زامن ورکوم چا له لونه چا له زامن لونه دواړه څوک شرط پیدا چې الله له چا شرطو فیصلو کې قسم په خدای کې څوک ولې بچي کوي نو ته چې دا خبرې د بچي په مخ کې کې دا غزړه کې هغه عقیدې راځي نو د بچي مخ کې ټیټ وایه چې بچي ګوره خالق او مالک الله دی قادر الله دی قدرتونه د الله دی ارسل نظام الله چلی پیدا کوونکی فنا کوونکی رب العالمین دی دا ورته ماشوم ته دا ښکلې عقیده وښایه فرشتې ورته وښایه چې فرشتې شته یو مخلوق دی پیریان شته یو مخلوق دی جنت شته دوزخ شته امنتو بالله پخوا به د استادانو د ماشومانو ته خو نه ایمان مجمل او ایمان مفصل دا وښایه بچو ته دا ورته ورو ورو وښایي یو ځل یې دا مور ته تر رشتهدارانو کره تللي هلته لیټ شو انسان دماغونه خبره وځي چې هلته ورته رایاد شو اوهو ما خو نن بچي ته روټۍ نه دی اخی نن خو مې ورته اوبه نه دي اخی هغه به د مدرسې نه راغلي واه خدایه هغه به څونه دا کوټینې لاسونه الله تا ته نیولي چې خدایه وږې ډوډۍ خدایه وږې اوبه هغه څونه جړا کړي الله تا ته ما خو ورته نن نه دي اخی هغه به وږې یا خدایه نن زما ټول رازونه اوښو ختم هغه نن پوه شي چې مور دا خو به راته تی ښودله او خدای به دې یاده دا خو به تی ښودله او الله به دې یاده نن خو ته نشته نو خوراک هم نشته الله خو شته دا دې ما سره څه چلول کوو دروغ دې راته وې بس مور را برقه را په سر کو رازغلي یا خدایه چې دا بچې مې جوړ شوي د مدرسې نه چې زه ورشم چې خوراک ورته کېدم چې زه ورشم چې اوبه ورته کېدم چې دا څنګه راله اوس بچې ناستې په کټ کې او مورې سلام علیکم وشکي شوه بچې څنګه څه وخت راغلې راشه که نه مورې نن خو ته نه وې
زه چې رالم نو الله ته په دې مصلی ودرېدم او لاسونه مې ورته پورته کړل ما ویل الله نن خو مې مور کور نشته ما له ښکلې خوراک راکړې وکړې نن مې مور نشته او تږې یم الله ما له اوبه راکړې کوټې ته ننوتم راشه مورې داسې خوراکونه راته الله ښودلي چې په ژوند کې مې داسې چېرته نه دي خوړلي داسې شربتونه او جوسونه پراته دي چې خوشبویه کوي او تا له مې مورې پرېښې ده داسې خوراک پروت دی بس مور پوه شو چې زما د بچي کنیکشن د الله سره ولګېد اگر چې د اسبابو لاندې څیزونه هغه الله تعالی ډایرکټ نه درکوي درکولی شي خو نه درکوي ابه ته خپل ځان لاس پې به راقې نو بیا ورکړه د خدای لاس کې ده په سبب نتیجه بیا خدای مرتب کوي خو الله کولی شي الله کولی شي بے سبب هم خدای کولی شي هغه که د نیک بنده نه صادر شي کرامت ورته وایي او که د پیغمبر نه صادر شي معجزه ورته بس مور پوه شوه هغه ماشوم نه خدای څوک جوړ کړ خواجه بختیار کاکي